سلام علیکم خوري مېلمانه باندې او ولې نه راځه په سترګو ما کوم خواته نه وخته په خیر راغلې کلاس مې دلته بند نه وې او انګور مې دلته نه وه هېڅ وخت مې پوښتنه نه کوله داسې مه وایه د دوستۍ رغېدل نشته دا څو ورځې ډېره ناروغه ومه چې د خواته رانغلم ګوره کور مې څونه ګډوډ دی مرسل بېچاره خو وړکې نجلۍ ده هغه خو د دې کار بار نه ده ته به کښېنې زه به لاړ شم چای راوړمه کوټه مې د مېلمنو ډکه ده د خدمت څوک نشته زه به چې ډوډۍ ولته تیاره کړم په دې دوه ننګۍ ده که اوس هم ته کار کوې ته کښېنه چې هغې کار وکړي وی خورې د دې زمانې اولادونه لکه د مرغۍ بچونه دي په خوارۍ به یې رالوی کې آخر به درنه والوځي ګټې به یې د ښځې اوسېږي یوه میاشت کېږي چې غبر زامن مې رانه بېل شوي دي ښه دا دې خو نه ولې چې څنګه راغلې د وړو پلار وویل ورشه د مرسل واده درک که یوازې یمه لږ به مې لاس سپک شي واده او واده ولې دونه حیرانه شوې مرسل جان خو اوس ځوانه شوې ده د واړو کارونه خو تر حده وتلی شي ای خورې مرسله خو اوس 2 کلنه شله په دې ډنګر لاسونه په دې وچه ونه دا به څه خېلته د کور د بوج نه خلاصه شي ډېر وخت مې انتظار وکړو نور بس دی که نور شی کولی نه شي چرګان ته خو به ډوډۍ میده کړي ښه دی چې همدغه اوس نه د کارونو سره بلده شي دا د خدای لاره نه ده دې جلۍ بې د زما نه یې ځای کې یوه شپه یې تېره کړې نه ده بیا به درنه تښتېدلي بیا به خلکو ته تور مخ چېرته ګرځوو ته اوس دې ته وګوره په ورکولو خو خوشحاله وې د پیسو په خوړلو باندې خاطنونه هم کولو اوس چې واده غواړو ته وایې چې زه د خپل وړه لور ورکولی نه شم اها دې ته وګوره ستا هغه پلار به یې واده یې راته پوه شوه نه وخورې په اوش راشه په اوش څه وایې ته تورې بله لاړه شه هر خواته نه چې راغلې هماسې بېرته لاړه شه نور مې غوږونه مه خوره چې که په دې قلا کې دې پښه کېښودله پښې به دې در باندې ماتې کړمه اها توره بلا دې خو هغه مور وه چې پردو غوجلې کې ساه ورکړه مې پر ضد کوه که دا اوس مې تر لاس ونیوله په خدای که هغه پلار دې رانه راوګرځوي زه د هغې چرسي بنګې مېړه نه یېرېږم ته به ګورې چې زه څه کوم بیا به وچ لاس څنډې هېڅ شی به د لاسه نه راځي څلور طرف د قبله هر خواته چې راغلی لاس دې خلاص ورنداره و ورنداره چېرته یې څه کوې هلته چېرته وې څه دې کول چای مې دمول زه په څه غم کې یم او ته یې خېټه غم اخیستې نن د مرسل خوا کې راغلې وه څه یې ویل نور به یې څه ویلې واده یې غوښته ولا حول ولا قوت د مرسل خسر هر ورځ ما ته راځي راته وایي چې واده راکړه واده راکړه واده راکړه خو تر 2 سپوږمو ترې رسېدلی یم بیا دې ورته څه وویلې نور نو څه ورته ووایم خپل لاسونه هم په خپله ورته تړل دي ګوره ورنداره لوچک خلک دي نه د ځان په ابرو دي نه د بل په عزت دي دیوالونه ټیټ ټیټ دي اسانه چې کومه شپه راواوړي او نجلۍ په زور نه بوځي ګوره هغه وړکې نجلۍ ده هغه اوس د واده نه ده د هغې د خولې نه د شیدو بوی ځي زه څنګه هغه ورته واده کړمه نو څنګه یې کوې مجبوره یې چې ورکې زه درته وایم چې لوچک خلک دي د هغې سره مو زور نه رسېږي نجلۍ به په زور نه بوځي بیا به د ټول کلي قوم کې شرمنده وو ګوره یو غاړې ته کښېنه ته تنها ګوره ورته خیر دی چې زه زنانه یم ګوره میدان ته به وځم اول به د کلي سپین ږیري راټول کړم بیا به لاړ شم عریضه به ورباندې وکړم ولې دولت خو شته دولت دې فکر ته مې بې قانوني ډول خبره ده نو څنګه کوې ورنه طلاقوې بیا به وګورې چې زه ورسره څنګه کوم هېڅ نشي کولی وایم واده به ورکوې او نجلۍ به ورته واده کوې پوه شوې او که نه ګوره ګل غوندې لور مې په اور کې سوځوي خدای به هغې دنیا کې امتحانه پوښتنه وکړي وړکې ماشومه ته راباندې په زوره واده یې غلی شئ والکانو
تاسو غلی شئ چې ملا صاحب نکاح تړي. جلۍ څو کلنه ده؟ ملا صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟ زه باید پوه شم چې آیا جلۍ پیغله ده که نه. ملا صاحب ما خو تر اوسه پورې 4 لورګانې واده کړي. هېڅ ملا داسې پوښتنه رانه نه ده کړې. په اسلام کې دا راغلی دی چې د نکاح پر مهال د جلۍ د عمر معلومول ضروري ده. دا چې ملایانو ستا څخه پوښتنه نه ده کړې دا د هغوی ګناه ده. یاره ملا صاحب څه وایم، د جلۍ عمر خو ماته نه دی معلوم، د کاکا نه یې پوښتنه وکړه. ملا صاحب ولا زه څه ووایم نو که رښتیا راباندې وایې د نجلۍ اوس 2 کلن غاښ اچولی دی. څه شی؟ 2 کلنه واده؟ څه مجبوریت ده چې دې عمر کې واده وایي؟ ملا صاحب د وړو انجونو وادول خو نوې خبره نه ده. ما په خپله یوه لور او یوه ورېره نکاحوې تړلي دي چې زموږ د جماعت سپین ږیري ملا صاحب ورور د هغوی نکاح تړلې ده. د کوچنیوالي خبره بیا تا پکې را پیدا کړه. هغه بله ورځ همدغه جلۍ خپل مور سره مونږ کره راغلي ول او په چغو یې ژړل دواړو او له دې نکاح څخه ناراضي ول. ملا صاحب اوس ته دا خبره پرېږده، نکاح وتړه چې نیمه شپه شوه ناوخته کېږي. زه ستاسو په خاطر د اسلام احکام تر پښو لاندې نشم کولی. هغه حدیث شریف هم اورېدلی وي چې محمد صلی الله علیه وسلم ته یو جلۍ راغله چې پلار یې د خپل وراره په نامه کړې وه. رسول الله مبارک د جلۍ پلار راوغوښت او جلۍ ته د میړه د انتخاب حق ورکړه، خو جلۍ ویل چې د پلار پرېکړه مې قبوله ده. شکایت مې ځکه وکړ تر څو ښځې په دې پوه شي چې ښځې د میړه د انتخاب حق لري. ملا صاحب دا خو په وړونو کې ماته راکړې ده، اوس خو نشو پرېښودلی. خان صاحب په وړکتوب کې د ودونو سره ډېرې ستونزې لکه طلاق، د ښځې او میړه ترمنځ جنجالونه، کله ناکله خو دواړه کورنۍ له لویو بلاو سره اخته شي. چې داسې ده ملا صاحب، ملایان خو کم نه دي، بل ملا به راولم. ستا په خاطر خو میړه خو ښځه نشم خوشي کولی. ته څه وایې راته؟ زه د خیرات او زکات په خاطر غاړه نشم بندولی او نه د افغانستان پر اساسي قانون سترګې پټولی شم چې پر واضح یو ټکي کې لیکلي دي چې تر د جلۍ د 15 کلنۍ نه مخکې نکاح منع ده. زه نه، خو هیڅ ملا به دا کار ونه کړي.